بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. نن زموږ ستاسې د مایکروسافټ وینډوز 10 لومړنی درس دی. موږ تاسې وینډوز په دوه برخو باندې تقسیموو، یعنی پی وی اس دغه کوم ټریننګ چې دی دا په دوه برخو باندې تقسیمیږي. لومړی برخه چې دا هغه وینډوز بیسکس دی یا د وینډوز اساسات موږ تاسې ورته وایو، او دویمه برخه چې دا هغه وینډوز اډمنسټریشن دی. په دوه برخو باندې به تقسیموو، ځکه یو خو به دا وي چې موږ تاسو ته به د دې زده کول ډېر زیات اسانه وي، بل تیار به په برخو باندې تقسیم شوي وي. موږ تاسو به ډېر په اسانۍ سره کولی شو هغه خپل مربوطه عنوان پکې پیدا کړو او هغه مطالعه کړو. راځو کمپیوټر ته. کله چې موږ تاسو ملګرو وینډوز انسټال کو په خپل کمپیوټر کې، نو دا زموږ تاسو سکرین دی. دا زموږ تاسو څه شی دی؟ سکرین دی، یا زموږ تاسو ډیسکټاپ دی ته هم ویل کیږي. مختلفې برخې لري. دې برخو ته آیکنز ویل کیږي. ډیسکټاپ آیکنز ورته ویل کیږي. ډیسکټاپ آیکن چې دي دا په دوه ډوله باندې دي. ډیسکټاپ آیکن چې دي دا په دوه ډوله باندې دي. یو لومړی برخه چې دا هغه بلټن آیکن دي، یعنی هغه آیکن چې کله موږ تاسو وینډوز په خپل کمپیوټر کې انسټال کو، دا په اتومات ډول باندې انسټال شوی وي، چې هغه عبارت دي د دس پی سی، یا اکثره وخت موږ تاسو په پخوانیو کمپیوټرونو کې یا پخوانیو وینډوز کې موږ تاسو دې ته مای کمپیوټر ویلې. بل موږ تاسو ډاکومنټس لرو. د ډاکومنټ څخه عبارت دي نیټورک، ریسایکل بن او کنټرول پینل. دا پنځه هغه آیکن دي چې دې ته بلټن آیکن ویل کیږي. کله چې موږ تاسو کمپیوټر کې وینډوز انسټال کو، نو دا پنځه آیکن په اتومات ډول باندې په وینډوز کې تیار موجود وي. موږ تاسو دې څخه ګټه اخلو. دویم قسم چې دی هغه ته ملګرو ویل کیږي یوزر میډ آیکنز، یعنی موږ تاسو آیکن جوړو. دغه آیکن چې تاسو د سکرین باندې وینئ ما چې نښه کړي دي دا ټول یوزر میډ آیکن دي، یعنی د کمپیوټر استعمالونکي دا څنګه کړي دي، جوړې کړي دي، او موږ تاسو د دې څخه ګټه اخلو. دا به په خپل نوبت موږ تاسو وایو څنګه کولای شو آیکن جوړ کړو، څنګه کولای شو د بلټن آیکن ځینې هایټ کو، ځینې بیرته راولو سکرین ته یا ډیسکټاپ ته. بل برخه زموږ تاسو د ډیسکټاپ چې دا هغه ټاسک بار څخه عبارت ده. دې ته ملګرو ټاسک بار ویل کیږي. په ټاسک بار باندې مختلف برخې موجود دي. لومړی برخه چې دا هغه ته موږ تاسو سٹارټ مینو وایو. دویمه برخه چې دا د ټاسک بار هغه ته موږ تاسو کویک اکسس ټول بار وایو. دریمه برخه د ټاسک بار چې دا هغه ته موږ تاسو نوټیفیکیشن ایریا وایو، او اخیری برخه د ټاسک بار چې دا هغه ته موږ تاسو کلاک وایو. په دې درسونو په راتلونکو درسونو کې موږ تاسو د هر برخه تشریح کوو، په دې باندې به خبرې کوو چې د هر برخه څنګه کار کوي، څنګه موږ کولای شو د استعمال کو. دا به ان شاء الله په راتلونکو درسونو کې هر یو په خپل نوبت سره موږ تاسو وایو. نو په نن درس کې موږ تاسو صرف د ډیسکټاپ هغه عمومي برخه مو پیژندلې، چې یو د ډیسکټاپ برخه چې دا هغه عبارت ده د ډیسکټاپ د آیکنو څخه. دویمه برخه چې دا هغه سٹارټ مینو ده. دریم برخه چې دا هغه کویک اکسس ټول بار دی. څلورمه برخه چې دا هغه نوټیفیکیشن ایریا ده، او پنځمه برخه چې دا هغه د کلاک څخه عبارت ده. د هر یو به موږ تاسو په خپل نوبت سره وایو، مطالعه کوو.